کونترباز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو اورګو د پښتو بهترین سیریل بهترین ډراما د کونترباز اپیسوډ په حواله باندې ټولو نه مخکې هغوی ته مونږ کمنټس کړی دا کمنټ چیک کړئ او د هغې نه بعد بیا د نوي اپیسوډ په حواله په دې ویډیو کې اپډیټ درکوو. نو دوی ته ملګرو مونږ ډېر ریکویسټ وکړئ کمنټس هم کړئ، خو نوی اپیسوډ په څه وجې باندې لږ لیټ و، نو کیدای شي روز راشي هغه اپډیټ هم په دې اخر کې درکوو، خو مونږ ورته دغه کمنټس کړی و، نو دوی هم دغه جواب راکړی چې ستاسو مینه او صبر زموږ لپاره ډېر ښه دی او ستاسو لکه مطلب زموږ نوي ویډیو ته انتظار کوئ، نو اکثرا ډېر ژر به دا نوی اپیسوډ ریلیز شي، خو د ریکارډینګ یا د ایډیټینګ څه مسلې نو په دې وجه باندې لږ لیټ شوی. خو ملګرو د پښتو بهترین سیریل دی، ډېر ملګري ورته د نوي اپیسوډ په انتظار وي او 7 اپیسوډ یې په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي. هټ نمبر ډېر انتظار کوي ډېر ملګري په دې کې مسټر کاش هم دې ما ښکار هم چې وقار جانی سلما سواتی لیلا سواتی نسیم پهلوان نعیم مخلص خالد یاسمین داسې اور هم بهترین سٹار کاست په دې کې شامل دي. ملګرو ډراما یعنې سیریل چې کوم چینل باندې سټارټ دی چینل نوم دی وقار جانی افیشیل. تاسو لوټ یوټیوب ته په یوټیوب کې وقار جانی افیشیل دا نوم ولیکئ، سیریل دا نوم ولیکئ، تاسو چینل ته دا ډراما میلاو شي. اوس که خبره نوي اپیسوډ په حواله وکړو نو دغه کمنټس هم تاسو سره شیر کړو او ملګرو چې ټایم په ټایم باندې د نوي اپډیټ معلومات کو، خو دوی لومبی جواب نه ورکوي او د دغې کمنټ جواب دوی راکړی چې ډېر ژر به په یوټیوب چینل باندې دا ریلیز شي، خو کنفرم ډیټ یا روز موږ نه راکوي، خو زیاتره چې په هفته کې یو ریلیز کېږي، په تېره هفته کې صرف پاتې شوی لکه دویم هفته یې ده، نو د پیر په ورځ یا د زیارت په ورځ باندې ریلیز کېږي. نو د پیر ورځ خو پرون وه، موږ ورته پرون هم ډېر انتظار وکړو، ستاسو ورته هم ډېر انتظار، خو نوی اپیسوډ بیا هم ریلیز نه شو، نو کیدای شي نن یا سبا ریلیز شي او که نه نو بیا به زیارت وروسته خبره پاتې کېږي، خو کیدای شي زیارت تر ورځې نه به دا مخکې ریلیز کېږي، ولې چې ورځې ډېرې وشي، نن یې 14مه ورځ ده او نوی اپیسوډ تر اوسه پورې نه دی ریلیز شوی. نو کوم ملګري نوي اپیسوډ انتظار کوي نو موږ ته کمنټ لازمي وکړئ او وقار جاني ټیم والو ته دا یو ریکویسټ کوو چې د دې نوي اپیسوډ یعنې ورځې ډېرې وشي او ډېر ملګري موږ ته بار بار کمنټس کوي د نوي اپیسوډ په انتظار دي، نو نوی اپیسوډ ډېر ژر تر ژره په یوټیوب چینل باندې ریلیز شي او هم نن دې ریلیز شي. زموږ د ویډیو که ګوري نو ډېر ملګري په دې وجه باندې انتظار دي، خو څه ناڅه اپډیټ ستاسو د دې ویډیو په حواله باندې درکړو. بهرحال چې څه ټایم هم ریلیز شو په یوټیوب چینل باندې موږ تاسو له په ټایم باندې ویډیو راوړي او په هغه ټایم باندې اپډیټ درکړي، خو روزانه به موږ ویډیو صرف په دې هکله کوو چې یا ډېر ملګري د نوي اپیسوډ انتظار کوي نو چې هغوی ته څه ناڅه اپډیټ میلاویږي. نو چې کله هم ریلیز شو ملګرو کیدای شي نن ماښام ریلیز شي، که نن نه وي سبا به وي او که نه بیا به زیارت ورځ ته خبره پاتې کېږي، خو په دې هفته کې به خامخا نوی اپیسوډ راځي په دې ورځ دوه کې، او زموږ په خیال چې نن به کیدای شي د نوی اپیسوډ راشي، نو چې څه ټایم هم ریلیز شو 8 نمبر اپیسوډ موږ تاسو له اپډیټ درکوو. اوس څه ناڅه اپډیټ سره ویډیو شریک کړه، که ویډیو مو خوښ شي هماغه خپل ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ، موږ له راکړه ملګرو اجازت په را روانه وړو کې میلاوي د الله په امان. والسلام.